السلام علیکم دوستانو. نن ورځ موږ د سی اس اس دویم درس وایو. پرون موږ سی اس اس تعریف وکړلو چې سی اس اس څه شی ده، چې څه دپاره پر مثال د سی اس اس درې کوم لیټر چې یو داسې معنی ورکوي چې سی اس اس مطلب و کیسکیډینګ سټایل شیټ، او دغه نه پس مو د دې ټایپس ویلي. درې قسمو زموږ سره یو انلاین و انلاین سی اس اس زموږ سره، دوهم زموږ سره انټرنل و دې ته خو مو خیال ده صحیح شو، بل زموږ سره ایکسټرنل و. دا کیسې موږ ټولې وکړلې څنګه به تاسو ایچ ټي ایم ایل فایل سره سی اس اس لینک کوئ، خپل ویب سایټ سره به د کوم چې سی اس اس کوم ډیزاین کړی هغه تاسو څنګه ورسره لینک کوئ. خیر نن ورځ موږ راځو بیسیک خبرې کوو چې کوم شیزونه موږ ډېر زیات کاروو، او چې یو ځل مو هغه شی یاد کړو بس بیا به د هر څه دپاره هماغه تر اخره پورې په ویب ډیولپمنټ کې چې تاسو یو کار کوئ هغه به تاسو استعمالوئ، دغه نه بس تاسو خلاصون نه وي. اول خبره ما دا کړې وه چې میک تھینګس ایزیر. موږ کوشش به اول زه کوم چې ذهن درته اسانه جوړ کړم او تاسو ځان دپاره هر شی اسانه کړئ. نو په دې خاطر راځو ګوره ما فی الحال هېڅ هم نه دي کړي، یو سټپ درته ځم هغه کسان چې بیخي بیسک دي او اوس سټارټ اخیستی ده چې هغوی ته هېڅ کله مشکل نه اوسي. نو ګوره ما هېڅ هم نه دي کړي. نوټ پیډ مې را اوپن کړو، تاسو چې هر ټیکس ایډیټر اوپن کوئ هغه را اوپن کړئ. چې کله مو را اوپن کړو دا ټیکس ایډیټر به تاسو راواخلئ، سیو یې کړئ ډایرکټ چې تاسو ته مشکل نه اوسي. فرض مثال دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم، دې ته ته یو نوم ورکړه، هر یو نوم چې ورکوي فرض مثال نن زموږ سره سیکنډ کلاس ده، ما سیکنډ کلاس نوم ورکړو، تاسو چې هر نوم ورکوي ورته وربه کوئ. ډاټ دا د ایچ ټي ایم یا ایچ ټي ایم ایل ایکسټینشن به ورسره ضرور لګوئ. دا به زه سیو کوم، چې کله مې دا سیو کړو دا به زما سره تاسو اوس وګورئ دا به دلته کې راغلی وي. سیکنډ کلاس زموږ سره دا فایل دا راغلو، همدا فایل چې کله راغلو دا اوس ګوره کروم سره ډایرکټ اوپن کېږي چې زه کلیک پې وکړم. دا ګوره د کروم هغه کوم نښه چې د آیکن هغه پې راغلی. که زه غواړم د بل یو براوزر سره اوپن کړم نو راشه وګوره اوپن ویت رایټ کلیک په پې وکړئ، رایټ کلیک د چې څنګه پې وکړو اوپن ویت ته به راشي، اوپن ویت خلاص یې که دلته کې مختلف قسمه براوزرې دي زما سره وګوره که څه سره ته خلاصوي، دلته ټیکس ایډیټر یې ماته راکوي چې کوم یو سره ته خلاصوي. زه ورته یم چې نه زه د ګوګل کروم سره خلاصوم. ګوګل کروم خو د لږ سپورټ لري، شیزونه پکې شته، هر څه پکې برابر دی. ګوره دا ما دلته اوپن کړو او دلته کې زما سره چې ده که په ټیکس ایډیټر کې نه اوپن شوی، ګوره زه دلته کې بندوم، زه غواړم چې بل ورځ راشم خپل فایل را خلاص کړم، دا فایل ما سره پر مثال پروت به دې کار کوي یا پرونی فایل زه کې دې کې کار کوم. نو بس راسه کلیک پې وکړه، یو د براوزر سره اوپن کا او بل راشه فرض کړم دا فایل د کلیک پې وکړه، زه ورته یم چې ما ته د نوټ پیډ سره څنګه کوه، نوټ پیډ پلس پلس سره ما ته اوپن کا، هماغه فایل مې اوپن کا، که څومره کوډینګ مې کې کړی وي ثبت وي هغه ما سره خلاص شي، نور به پاتې شي. چې دا خلاص شو دې نه بس به تاسو راشئ بیسیک هماغه دغه کوډینګ به وکړئ، د ایچ ټي ایم ایل کوډینګ چې کوم ما درته ویلی و. ډاک ټایپ لیکم صحیح، ډاک ټایپس کې سنسټیو نه ده، هر څه تاسو لیکلی شئ. روټ ایلیمنټ به واخلئ د ایچ ټي ایم ایل لپاره، دا د ایچ ټي ایم ایل روټ ایلیمنټ مې واخیستلو صحیح. د ایچ ټي ایم ایل روټ ایلیمنټ نه پس به تاسو بیا ورته هیډ فارټ واخلئ، هیډ فارټ به واخلئ صحیح، د کلوز او سټارټ او انټیک دواړه به ورته ورکوئ. بیا د فاست دې نه پس یو بل فارټ ورته اخلم، باډي فارټ به واخلو، اوس د باډي چې دوی کومه حصه ده دا مې واخیستلو، بس خلاص تا سره دا جوړ شو. اوس په هیډ کې موږ څه کوو، ټایټل ورته ورکوو. ټایټل به څه وي زموږ د ویب سایټ ټایټل به وي چې کوم موږ ته په براوزر باندې شو کېږي. ټایټل مې واخیسته، ټایټل ورته اخلم فرض مثال سی اس اس پری آنلاین کورس صحیح، دا مې ورته ټایټل ورکړلو. د دې نه پس نور زموږ د کې کار نشته ده. اوس راځم زه غواړم چې څه وکړم، څه واخلم که نه باډي کې. فی الحال زما سره که زه دا سیو کړم تاسو وګورئ او زه براوزر داسې کار کوم، خاص څنګ په څنګ باندې کار کوم چې تاسو ته هر څه ښکاره شي. داسې کوو ښه چې موږ ځو څنګ باندې کار کوو چې هر څه بیل ښکاره کېږي، داسې به بیخي بهتره راشي. دا د زموږ سره اوس ورته ګورئ تاسو. اوس په هیډ کې دننه هیډ کې نه باډي ته به راشم، په باډي کې به زه داسې کار وکړم چې زه به یو دانه هیډ واخلم، هیډ 1 صحیح ده. تاسو دماغو باندې کار ډیپینډ کوي، تاسو چې څومره ښایسته کار کولی شئ تاسو کار ده. زه صرف تاسو ته چل ښیم، بس تاسو صرف د زه طریقه درته ښیم، طریقه باندې پوه کول دي، نور ستاسو کار دی. تاسو هر قسم ته هیډینګ اخلئ، هر قسم ته لیکل اخلئ، تاسو په ایچ ټي ایم ایل کې کار کړی زما نه به ښه وي انشاءالله چې یعنې وخت تاسو لرئ او دلته کې زه لګیا شم دا شم کې تاسو ته هیډینګ اخلم او دلته کې نومونه ورکوم او شیان ورکوم، دا زموږ نه ډېر زیات وخت اخلي. نو په دې خاطر باندې زه ساده یو هیډینګ ورکوم ورته چې ویلکم ټو آنلاین سی اس اس فل کورس. ما څه وکړل، صرف یو هیډینګ مې ورته ورکړلو. مطلب چې تاسو هر څه اخلئ هغه تاسو کولی شئ چې واخلئ. د دې نه پس مې چې کله هیډینګ دې ته ورکړلو دلته به راشم، زه به دلته کې یو پاراګراف هم واخلم صحیح. پاراګراف دپاره مې تاسو ته وویل چې تاسو ټیکس واخلئ د کوم ځای نه به یې راخلئ، لپسم ډاټ کام نه یې راواخلئ
او یا داسې وکړئ چې ورډ ته به راشئ تاسو خپل ایم ایس ورډ چې کوم د هر چا سره به انسټایل وي دلته کې به تاسو ایکول رینډ ولیکئ بیا به تاسو چې دا رینډ مو چې ولیکلو قوسونه به سټارټ کړئ راوند بریکټس چې کوم دي ته ویل کېږي دې ته راوند بریکټس ویل کېږي ښه ورمې تاسو ته ویلي کرلی بریکټس کوم دي دا کرلی بریکټس دي صحیح ده او اوس مې درته یو بل وویل چې راوند بریکټس مې درته وویل راوند بریکټس کوم دي راوند بریکټس دا راوند بریکټ شو دا دوه خبرې به سره یاد ساتئ راوند بریکټس مو چې کله خلاص سټارټ کړل دلته کې اوس تاسو پاراګراف شمار وکړئ څومره پورې پاراګراف ټیکسټ تاسو کار زه ته ما 15 پاراګراف پکار دي خو دا اوس چې کله دلته کې ما سره 15 دي فلحال خو کدا زه راواخلم مای ګاډ equal rent start دغه را صحیح شو کولای شي چې عملته کې پاراګراف شماره ورته ولیکئ مشکل نشته خو 15 خو الریډي دي کې راځي بای ډیفالت که زه داسې وکړم چې equal څه به وکړئ rent او پلس نه پوهېږم چې ولې څه مشکل ورکوي همدا شانتې شمار سره هم کېږي زما په دې هغه کې مشکل ځکه چې ته کافي کوم نه کېږي لږ سیټینګ مانه غلط شوی دی ښه صحیح ده ګوره اوس دلته زه راشم کافي ته ما ته کافي په کنټرول انزرټ باندې راکوي لیکن لږ ګډوډي راغلی ده نو پر مثال تاسو به همدغه شانتې ساده څه وکړئ ایکول رینټ به ولیکئ کاو سټارټ کاوس بند او انټرو به پریس کړئ دا لیکل ګوره تاسو سره راغله نو هر څومره لیکل چې په کار وي ستا هغه راواخله کافي که فرض کړه زما دومره په کار دي دا ما را کافي کړل خو که زه چېرته کې دلته راشم او دا زه په دې پاراګراف کې پیسټ کړم ای کافي نه شولو ولې کافي نه شولو ځکه چې دلته کې ما ته چې مشکل د څه شي د زما سره دا به زه نه کافي کوم دا مې چې را کافي کړو او زه دلته راغلم دا ما دلته کې پیسټ کړو اوس وګوره دلته کې راغلو دا ټیکس خو زما سره خو دا ما سره د یو پاراګراف معنا ورکوي دلته زما سره چې دا ټول د څه شي معنا ورکوي یو پاراګراف معنا ورکوي زه به دا ثبت کړم عادي دغه ده ها دا د سیو او راځم خپل براوزر ته واپس تاسو دلته کې وګورئ دا وګوره دا زما سره ټول څنګه راغله یو پاراګراف کې راغله مکمل دا صرف یو پاراګراف معنا ورکوي نو د دې لپاره چې دا مشکل زموږ سره حل شي موږ څه کوو دا به زه تاسو ته په مختلفو پاراګرافو باندې وویشم داسې به وکړم چې داسې کې به یو بل پاراګراف واخلم دلته به راشو ښه فارام ښه ورخطایي به نه کوو تاسو به هم ورخطایي نه کوئ چې ډېرې وړې وړې غلطیانې دې ځینو نه کېږي او دې ته ډېر زیات خیال ساتئ د کوډینګ به ډېر زیات خیال ساتئ صحیح ده چې نه خراب نه شي او ښه په احتیاط باندې کوډینګ کوئ هغه ته فکر کوئ ان یو ځل که تاسو یوه غلطي وکړئ او هغه غلطي تاسو اصلاح کړله انسان ته داسې یو بل شانتې یو خوشحالي محسوسېږي نه یو خوشحالي غوندې ورته محسوسېږي چې تا غلطي کړې وي په کوډینګ کې او نه پیدا کېږي او داسې ګنټو پسې ګرځي فکر ورته کوئ او هغه عادي غلطي وي بیا به ته ځان پورې هم خانه شي وایي دا مې سره کوم ته غلطي وکړه خو ډېره وړه غلطي وه او بیا ته آینده کې هغه غلطي کېږي هم نه صحیح بیا هغه غلطي بیا انسان نه کېږي بس هغه اصلاح شي په هماغه ټایم باندې دا زه صرف کوم او راځو دا د براوزر ته وي دا اوس ګوره 3 پاراګراف اوس ترنه جوړ شول هډینګ مې واخیستلو بیا مې 3 پاراګراف واخیستل تاسو پکچر راوړئ ویډیوز راوړئ وغیرہ شیزونه راوړئ ډیپس اخلي سیکشن اخلي مینیوز اخلي هر څه چې اخلي هغه ته باندې ډیپند کوي زه تاسو نه تنګوم نو په ځابو ما صحیح ده ما صرف سمپل چې وکړل ګوره اول مې فایل جوړ کړ په ډاټ ایچ ټی ام ایل سره مې سیو کړل چې هر نوم تاسو سب کوی مې هغه د براوزر سره اوپن ک او بیا مې کې دغه صرف یو هډ واخیستو او 2-3 پاراګراف مې واخیستل ښه اصل خبره چې ما درته کوله هغه څه وه هغه زما سره دا ده چې ما ورته چې بیسیک شیزونه دي چې هغه تاسو باید یاد وي او په هغه باندې تاسو ځان پوه کړئ او یو شی به تاسو ته ښیم چې هغه تاسو نه بیخي هیر نشي اوله خبره دا ده فرض که یو کس غواړي چې اوس زه سی اس اس کوډینګ وکړم سی اس اس کوډینګ خو چې کوم 3 قسمه وکړم د لپاره زه ډیزاین ورکول غواړم یو طریقه دا و چې زه به دې کې راشم انلاین په هغه ټیک دننه کې به زه د ایچ ټی ام ایل کوم پراپرټیز ویلیز دغه به ورته ورکوم بشي نه زه څه کار کوم زه دلته کې راځم ډایرکټ تاسو د لپاره چې مشکل نه وسی په هډ برخه کې دلته کې زه انټرنل سی اس اس کاروم او دې کې زه ترنه استفاده کوم تر څو لاندې زموږ سره ایچ ټی ام ایل کوډ موجود دی او دلته کې دا زموږ سره سی اس اس کوډ موجود دی په یو فایل کې دا به موږ ته ډېر اسانه وي خو زه غواړم اوله خبره دا و چې زه کلر ورکوم چاته کلر ورکوم هډ 1 ته کلر ورکوم نو ایچ 1 واخله کرلی بریکټ سٹارټ کا او کرلی بریکټس به تو کلوز کې سي لاندې مې کلوز کا دا په یو لاین کې مکمل تکول شي راشي خو بیا به شان دي ګډوډي جوړه کی اوس غواړم چې دې ته یو دانا بیک گراوند کلر ورته ورکم سو کم بیک گراوند کلر ورکم نو بس دغه تاسو صرف بیک گراوند واخلئ خلاص چې کله مې بیک گراوند واخیسته اوس به دې ته کلر ورکم یو خدای چې موږ ته نوم معلومي پر دې مثال پرپل ورته ورکا یا نو غواړم پر دې مثال ګولډ کلر ورته ورکا فرض کا گرین کلر ورته ورکا
فرض کا موږ اوسه پورې لګي همدغه شیزونه ما کوو ورما بس نه دی ویلي بلو کلر ورته ورکا نو چې هر یو کلر تاسو خوښ وي هغه کلر تاسو په خپل خوښه باندې ته ورکولای شئ دا به زه ثبت کم او را به شم دلته کې براوزر ته دا به زه ریفریش کم وګورئ دی بیک ګراوند کلر څنګه شو پرپل شو خو بلو شو خو چې دا بلو شو دا وګوره ډیر بدرنګ ښکاري څنګه ښکاري ډیر بدرنګ ښکاري اوس باید موږ څه وکړو اوس باید موږ داسې کار وکړو چې دغه تم کلر ورکو ټیکسټ تم کلر ورکو چې لږ راواضح شي ټیکسټ ته به زه کلر ورکم کوم قسم د کلر ورکوم یلو کلر ورته ورکوم دا زه ثبت کوم راځم براوزر ته او دا زه ریفریش کوم اوس وګورئ د ټیکسټ کلر څنګه شولو یلو شو نیله دا پکې راښکاره شولو دا خبره مې تاسو سره اول کوله د څه شي په اړه باندې د بیک ګراوند کلر په اړه باندې یعنی تاسو په مختلفو طریقو سره کولی شئ چې کلرینګ وکړئ اول خو دا و چې تاسو یو نوم ورته ورکړئ دا رقم د تاسو غوړی دې ته کلر ورکړئ همدا شانتې ډیب اخلي سیکشن یې اخلي هر یو شی چې تا اخلي بارډر اخلي نو تا ته چې د کلر دپاره یوه طریقه ښیم چې دې طریقې سره به ته کلر ورکوي بس خلاص ته به همغه طریقې سره کلر ورکوي خو یو انسان خو نشي کولی چې ټول کلرونه ځان سره یاد کړي او ځان سره په ذهن کې وي د دې دپاره به تاسو داسې کار کوئ زه تاسو ته یو ویب سایټ ښیم یا به داسې وکړئ چې همغه کې به ځان ته چې کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه کوډینګ به تاسو ځان سره په یو کاغذ باندې ولیکئ یا ښه صفحه چې هر یو څو کلر دی 10 کلر یې تا خوښېږي 15 کلر دې خوښېږي هغه کوډینګ به تاسو ځان سره ولیکئ او که نه هغه دې نه خوښېدلو همدا شانتې هغه در سره یا هغه نه لیکئ نو راشه تاسو به راځئ خپل براوزر ته دلته کې ګوره زه راغلم براوزر ته مې خپل ګوګل کې دلته کې سرچ به کوئ تاسو څه شي به سرچ کړئ کلر هنټ په نوم باندې ویب سایټ ده څه په نوم باندې کلر هنټ په نوم نه کلر هنټ HUNT colorhunt.co کم نه ګوره .co کم چې زه ولیکم ګوره بیا بلې خواته کې سازي colorhunt.co په نامه باندې ویب سایټ ده color COLORHUNT color.co په دې به تاسو کلیک انټر کړئ دا به تاسو سرچ کړئ چې کله مو تاسو دا سرچ کړو دلته کې تاسو سره ویب سایټ اوپن کیږي ګوره ویب سایټ در سره اوپن شو نور هم ډېر ویب سایټ شته خو دا ډېر سمپل او ساده ده دې سایټ کې تاسو ګورئ زما سره دا نیو کلر دوی کوم ورایټ کړي دي دا هغه کلر دي که زه لاندې سکرولینګ وکړم راشم وګورئ دې کې دومره ډېرې کلرې پکار دي پرتې دي نو ماته هېڅ ضرورت نه دا یاد کړم دې دپاره به زه کوډ یادوم دې دپاره به زه دې نوم یادوم دې نوم څوک یادولی شي د هر یو همداشانې پاپولر چې کوم مشهور کلرې دي ډېرې زیاتې هغه دا دي وګورئ ورته دا ډېرې مشهورې کلرې دي همداشانې تا یو خاص مخصوصه کلر دی پکار ده فرض مثال یو کس ته وایي چې فرض مثال ماته ډارک کلر پکار دی یو څه کې ته خو کسټمرز خو تا ته خپل فرمایش درکوي دي هغه فرمایش به ته ورته پوره کوې په سر به درته درد کوي نو دا وګوره دا ډارک کلرې دي دې کې تا خوښې دي دا مې نه دي پکار ګولډ کلر مې پکار ده ګولډ کلر مې نه ده پکار لایټ کلر مې پکار ده فرض که زه بیک ګراوند دپاره یو کلر اخلم یو رایټ کلر باید زه واخلم کوم قسم ته لایټ کلر غواړي او زما د بیک ګراوند په باډي دپاره ورته خامخا مکمل باډي دپاره زما فرض مثال یو لایټ کلر راواخلم چې کوم قسم ته کلر زما پکار وي دا کلر به راواخلم صحیح ده نو په دې کلر ته کلیک وکړه په دې چې کله کلیک وکړه دې فالټ باندې ګوره تاسو سره به مکمل وینډوز د سره اوپن شوی وه وینډوز چې اوپن شو دلته کې اوس تاسو راشئ دلته کې بیا د هغه مربوط تاسو 2-3 کلرې نورې درکړلې یو پوخ کلر ده د هغه نه خام د هغه نه خام د هغه نه پسې نور هم خام یعنې دې کې چې ته اوس هر یو غواړې صرف عادي دې کې هیکس کوډ یې درکړل ګوره زما فرض که دغه کلر پکار ده بیخي خام ده نو دغه هیکس کوډ که ته ځان سره یاد وساتې اول ته کې ولیکې مشکل نشته ده او که نه دې نه را کافي کا سمپل کنټرول سی کافي کا ځان ته به ټینشن نه جوړوي او دلته کې راشه دې کې ما کلر دلته کې به زه راشم او دغه به وکړم چې بیخي درته واضح شي زه به باډي واخلم باډي ګوره سلیکټر ده سلیکټر یې په څو قسمه دي څه قسم کیسې دي پکې ټولې به کیسې به انشاءالله چې سبا درس کې موږ کوو دا ورته بیا بیخي واضح شي دلته کې به زه ورته وایم چې بیک ګراوند کلر یا بیک ګراوند دې دپاره به زه خیر د بیک ګراوند کلر واخلم او دلته کې به اوس راشم څه به ورته وایم دغه ده هغه کوم کوډ چې اوس ما سره هغه ما دې کې پیسټ کړلو چې دا مې پیسټ کړلو او دې سره آی تھنک چې دا هیڅ به نه وي راغلی دا به زه صف کم او را به شم دلته کې به زه دا ریفریش کم دلته کې نه دلته کې ریفریش کوه وروره دلته کې مې ریفریش کړه وګورئ زما سره د کوم ویب سایټ چې و د هغه بیک ګراوند خپله اتومات توګه باندې چینج شولو همدا شانتې اوس دا وګوره دومره بدرنګه ښکاري دا هیډینګ زه غواړم چې نه د دې هیډینګ چې کلر هم راته بدل راشي بل قسم ته یې پکار ده کوم قسم ته یې پکار ده دې نه وزه بیرته واپس راشه چې په هر قسم ته یې پکار وي فرض که دغه کلر چې زما پکار ده هغه یې په دې طریقې سره پکار ده نو ورته کلیک چې وکړم ګوره دا کافي شو زما سره کافي شو بس راشه خپل دلته کې ټیکسټ ایډیټر ته یو ځل مې چې ته وښودو بس هماغه کیسې شوې او دې ځای کې څنګه کړه فیس ټیکه بس چې فیس دې کړل دې ته ضرورت نشته د اتومات توګه باندې دا سیف کړه ځان سره او دلته کې راشه دا ریفریش کړه وګوره چاته کلر څنګه شولو د دې خپل کوم کلر چې هغه زموږ سره چینج شو بدل شولو دا دې نه د خوښ دې څه کار به وکړو چې یو بل کلر به ورته واخلو
دا کلر مې پکار ده کلیک وکړه پې دیز نه ده را کافي ډایرکټ اتومات توګه مې ګوره دا کافي کېږي دا راواخله او د بیک ګراوند کې ورته فیسټ کا فیسټ سیو راشه براوزر ته دی دا اوپن کا وای نه خستلو زه کوم جدي ته یو دانه هیش لګوم ګوره هیش لګول ضرور دی ښه هیش نه بغیر دا کار نه کوي نو هیش به ورسره ضرور لګوي دا وګوره دا اسانات اوس هغه دا کلر موږ د نو یا جدي اوس کم نوم دا ته چا یاد وي یعنی ډیر مشکل دی چې ټول کلر نومونه زمونږ یاد شي په همدې طریقې سره تاسو کوشش کوئ چې هر قسم کلر مو په کار وي فرض کړه زه دا رقم ته دا زیړ کلر راخلم او دا زه ورته ورکوم چاته دا وګوره دې کې زما سره د دې لپاره RGB م ده RGB ته د توایم چې RGB څه ته ویل کېږي RGB په تاسو وګوره درې قسمه کلر یې موږ ورته ورکوو ریډ ګرین او بلیک دا وګوره دې کې زه غواړم چې څه وکړم دا کلر زما په کار نه دا را کافي کا درې کلر یو د استعمالي کې درې کلر سره مکس کیږي دغه یو کلر جوړیږي نو کولای شي کې دارا کافي کوي او کدارا کافي کوي دواړه یو خبره ده تاسو چې کوم اسانه یو کوم باندې پويږي نو ما RGB را کافي کا RGB چې را کافي کې هغه طریقه ده هغه طریقې سره راشه لکه بیک ګراوند کلر وګوره دا د بزدیز نه ختم کم چې ختم کې RGB په دې کې فیسټ کوم ګوره RGB د R لپاره ویلیو شو د G لپاره ویلیو شو د بلیک د B لپاره ویلیو شو د هر کلر د پر خپل اندازه چې دوی کوم راخسته غیر واخستله میکسیمم دی 255 د اخري خط دا اوس به زه سب کم او را به شم براوزر ته او دا به زه ریفریش کوم تاسو اوس بیک ګراوند ته وګورئ بیک ګراوند څومره زبردست راغلو بالکل پکې تغیرات راغلل نو دا مې تاسو ته صرف د کلرونو د لپاره طریقه و خدای دې ته یاد ضرورت نشته ته کلر یادوي نه راځه دلته کې چې هر قسم ته رنگ تانه ما غوښتل او درته ویلې مې هغه به ته په دې ذکر پیدا کوي او جوړوي به او برابروي به دلته کې وګوره په زرخه څومره کلر چې تاسو غواړئ دې ذکر تاسو ځان ته برابرول شي پیدا کیږي درته نو کوم قسم ته تاسو ضرورت خلکو د نوښتنه کوله کسٹمر د نوښتنه کوله ته مزر کوله بس دلته راځه ګوره یو دانه چې کوه او هغه کلر راخله د دې کلر به څنګه راخلي کلیک پیوکا کلیک نفس راشه د دې سوکا هیڅ را کاپی کا د دې کې نه هیڅ په سره لګوي خو هیڅ نه بغیر کار نه کوي او یا راشه RGB څنګه را کافی کا در واخله اول تکي به کلر په ځبانه فیسټ کې بس دغه دوه طریقې ته یاد کا نور ضرورت نشته چې نور طریقې څنګه کاروم نه بس په حال سره هم دې به نظام پوي کړه تاسو ته بس کافی شاپی ده خزه چې دا طریقه مو شول اوس برا شو مونږه چرته کې اوس مونږ را شو پاراګراف ته هم دې پاراګراف په لپاره زوز غواړم سوکم یو خبره خدا ولا زمنګ سره د دې اوس د پاراګراف د لپاره موږ ټیکسټایل دا اوس یو قسم د ډیزاین دا زه غواړم چې د ډیزاین بدل شي خط بدل شي نو د دې لپاره به موږ دا څنګه کوو د خطونو کوم فونټ پیملی چې د نومونو خو موږ نشو یادولای دا فونټ پیملی زه غواړم چې وته چینج کړم نو فونټ پیملی چینج کول لپاره زمام نه دی بس سمپل دلته کې راشه وګوره دا زه سلیکټ کوم ټول چې دا ټیکسټ ما کله سلیکټ کوم دلته وګوره د دې فونټ پیملی د نمونه دي چې وګوره چې هر قسم ستا خوخي ګوره اټو پی اپلای کیږي چې کله سلیکشن واخیستلو فرض زما یو ډیزاین خوښ شو دا ایریل بلیک دا زما خوښ شو ایریل بلیک مې چې خوښ شو یا دا ایریل مې خوښ شو هر یو چې خوښ شو دا کلر زما خوښ شو ګوره دا نوم دې نه واخله را کافي کا کنټرول سی چې را کافي دی ګورلو سیم ټو سیم هم دا ډیزاین بل تفلای کیږي اوس تاسو ورته ګورئ نو زه راځم دې کې وتایم چې دې فونټ پیملی نه دا فونټ پیملی مطلب د خط چې کوم هغه طریقه او ډیزاین دا سټایل دا مې راوښته ایریل بلیک مې کړو سمې کالم به څه ولګوم ته به سیو کو او دلته کې برا شو براوزر ته او دا به موږ ریفریش کو وګورئ اټو چینج هیڅ ضرورت نشته دا شیزونه نمونه یاد کوي دا وی نه سمپل راشه دي چې هر ډیزاین ستا خط سټایل تا خوخيږي مزه درکې وټ کې زیات دي هم دا شان دي نورو کې مشته دا پر مثال الجیرین زما په کار دي نه را کافي کا سپیلینګ تم ضرورت نشته چې سپیلینګونه یادوي پن پیملی کې ورته دي چې څنګه فیسټ کا تاسو به زه لیدلی وی کنه ځنې نه دي چې کوي چې شروع کړي شپږو دانې پر مثال د درې را پین فیبلانې وکي ورچې دا وګورئ الجیرین شورا سره نو هغه دا معنی باندې کوي چې یو براوزر د فرض مثال ته فن کوي یو فن پیملی دی هغه د سپورټیبل نه وي بل باید واخلي بل نه بل باید واخلي په همدې خاطر باندې کامل لګي او بیا نوري هم سره اخلي فن پیملانې الجیرین واخلي او د ځکه ایریل ور سره واخلي او د ځکه ور سره بل واخلي نو د طریقې سره بیا دوی اخلي هغه په دې خاطر کې یو سپورټیبل نه براوزر کې نو باید چې بل واخلي د شکر چې کار شوی نه
داسې موږ سره ډېر شوي ها چې لیکچر مې سټارټ کړی وي نیمه ګنټه لیکچر مې کړی او ریکارډر را سره بند وي نو بیا را سکته ودرېږي. ښه چې دا مو شولو. بله خبره د څه شي شو زموږ سره د الاینمنټ شول. اوس وګوره دې کې ځینې دې خواته راسي تاسو وګورئ دا ګوره دې ځای کې دا وتلی ده دا ننوتلی ده او دا داسې څه چې دا په یو ترتیب باندې راشي. نو د دې دپاره موږ څه کوو الاینمنټ اخلو. دې دپاره موږ څه کوو الاینمنټ اخلو. ټیکسټ الاین ورته ویل کېږي. ټیکسټ او الاین دا مې چې واخیستو اوس به راشم څه به ورته وایم چې دا ماته الاین که څنګه الاین که سنټر ته یې راته اول الاین که سنټر او رایټ لیفټ خو مې درته ویلي وو که نه دا به څنګه راشي سنټر ته به راشي. دا به زه کنټرول ایس سره سیف کړم او را به دا براوزر به بیرته خپل عادي حالات ته کوم. ګوره مکمل سنټر ته شو دا خطونه زموږ سره دا لیکل وګوره اوس سنټر ته راغلل. خو که زه غواړم چې دا خط یو شانتې راشي دا خوا یو شانتې راشي ټول سیم ټو سیم راشي د دې دپاره به موږ داسې کار وکړو چې زه به دا څنګه کوم دا به زه جسټیفای کړم. څه به ورته وایم دا ماته جسټیفای کړه کنټرول ایس دی دلته کې وګورئ تاسو اوس موږ سره جسټیفای شو. اوس به پکې دي چا خبره چې بالکل ګوتو وهل نشه دا وګوره یو لیول کې راغلو دا مو ګوره او دلته کې مو ګوره دا خو او دا خو ټولې یو لیول کې راغلو دا څومره ښایسته راغله. دا که تاسو به یو ډېر باخله هغې کې تاسو لیکل کوئ موږ به ګوره مارکیوټیک پې اپلای کولو به لیکل به تلل به دا شانتې به روان ول. نو تاسو کولی شئ چې دې طریقې سره دا جسټیفای کړئ. نو مختلف قسمه ویډیوز تاسو ورته ورکولی شئ. مې 4 ویډیوګانې فی الحال تاسو یادې کړئ. کومه ورته جسټیفای شو سنټر شو لیفټ شو او بل رایټ شو صحیح دغه ویډیوګانې تاسو ورته ورکولی شئ. دا مو چې یو ځل یاد کړو بس کیسه ذاتي ختمه شوله بیا ځای ضرورت نشته. و چې هر یو شی ته غواړئ چې په هر ځای کې ته غواړئ پر مثال ډیپ دا سیکشن دا وغیره شیزونه دي ته اخیستي دي هغه ته ټیکسټ الاین کول غواړئ مابین ته راوړل غواړئ ښي خواته او چپ خواته غواړئ نو ته به صرف څه کوئ ټیکسټ اخله او ورته وایئ چې الاین یې کړه ته. دا ټایټل د فرض که زه دا هیډ ما چې کوم ورکړی دا زه غواړم چې کوم ځای ته راشي دا مابین ته راشي سنټر ته راشي نو بس سمپل دا سنټر سیف او دلته کې راشي دا به اوس چېرته وي دا په هیډ کې راشي. دا خبره مو شوله زموږ سره. بهرحال اوس دوه خبرې ګوره تاسو نن ډېر ضرور دی چې ما فوکس پې کول. اول مې درته ویل یو کلرینګ به تاسو څنګه کوئ کلر هنټ په نوم باندې چې کوم ویب سایټ ډاټ کو دې ته به راځئ او دې ځای کې به تاسو یو کلر ځان لپاره انتخابوئ هغه به اخلئ او بل د خط کوم ټیکسټ چې د دې د ډیزاین به کوم ځای انتخابو بس سمپل ورډ ته راځئ چې هر قسم ډیزاین تاسو غواړئ هغه پې اپلای کړئ. ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ خو دا تاسو سره اسانه طریقه ده. همدا شیزونه تاسو فلحال دا کلر یې موږ استعمالوو که نه موږ اوس دومره ایډوانس نه یو تللي چې موږ ایډوانس شولو بیا به د نورې طریقې مو وښیم. فلحال دا دومره شیزونه تاسو استعمال کړئ دومره کلر تاسو دا وګورئ دا زه وایم کاپي شاپي دي بس دې نور ته ضرورت نشته ده. بیا مې دلته د دې باندې هم پوه شویه نو ټیکسټ الاینمنټ باندې موږ خبره وکړله چې په 4 طریقو 4 ته هغه ویډیوز مې درته ورکړل بیل کار کې سنټر لیفټ رایټ او جسټیفای صحیح. د دې نه پس به موږ راشو ټیکسټ ډیکوریشن ته. نه پوهېږم چې ټیکسټ ډیکوریشن درته ووایم که نه راځئ ټیکسټ ډیکوریشن مو ووایو اسانه ده ځکه تاسو دا په HTML کې مو ویلی ده. ټیکسټ ډیکوریشن څه کار کوي ټیکسټ ډیکوریشن داسې کار کوي ها همدغه هیډ د زما سره زه دلته کې راځم دې ته څه وایم چې دې ټیکسټ ډیکوریشن خو تاسو به پوهېږئ ویل که دا دې سم ډیکوریټ کړی دی دې لږ ډیکوریشن ورکړه صحیح ده که نه. ډیکوریشن مطلب دا د ښایسته کول ډیزاین ورکول د دې ټیکسټ ډیکوریشن موږ غواړو چې یو ډیزاین یو سټایل ورکړو. اول خبره زما سره دې کې مختلف ویلیوز دي یو ویلیو زموږ سره دې کې انډرلاین ده څه داسې ډیزاین نه ده نور خو بس ډیکوریشن یې ورته ویلی ده. مطلب دا چې دا خط هیډ نه دا هیډ که دا مې په پی کې اخیسته وی دا څومره پاراګراف چې ما سره وي دا ټول لیکل به انډرلاین کېدل خو ما صرف ورته وایم چې دغه بره کوم زموږ سره بره کوم هیډینګ ما ورکړی دا راته صرف انډرلاین کا. ټیکسټ ډیکوریشن مې څنګه ورته واخیستو انډرلاین مې ورته واخیستو دا زه سیف کوم او دا به زه بیرته راشم دلته کې براوزر ته تاسو وګورئ څنګه مې چې واخیستو ګوره هغه لاندې چې کوم کلر و هماغه شانتې کلر دی هم واخیستلو او انډرلاین شولو نو دا یو ویلیو شو. کله تاسو چې غواړئ خط ته څه وکړئ یو دانه انډرلاین ورکړئ نو ټیکسټ او بیا به درته څه واخلئ ډیکوریشن به ورته واخلئ او دې کې به ویلیو ورکړئ چې انډرلاین بس سمپل سیو یې کړه راشه براوزر ریفریش کړه چې څومره لیکل ول زما سره هغه ټول انډرلاین شول. اوس که زه وغواړم چې د دې خط د پاسه راشي یو لیکل نه یو ټایټل یو څه سیسټم زموږ سره ختم شوی وي چې دا پر مثال ختم شولو هغه موږ څه طریقې سره کوو نو بیا زه ورته وایم چې داسې وکړه دا ویلیو راته انډرلاین نه دا ماته تھرو کا څنګه کا تھرو ته اوس تاسو ګورئ تھرو په واسطه باندې به داسې شي چې دا باید
through یا اور به واخلم صحیح اور لاین به واخلو به زه سیف کم او را بشم دلته کې وګورئ د خط د پاسه یو دانه خط راغله د خط د پاسه یو دانه خط صحیح ته خو مې خیال ده ګور اور لاین مطلب دا ده انډرلاین دا شو چې لاندې به راځي او اور لاین مطلب دا د لپاسه راوړم دلته کې هم تاسو ته وښیم کله چې تاسو غوښتل د خط د پاسه یو خط راشي دا وګوره په دې طریقې سره به ټیکسټ ډیکوریشن کې اور لاین واخلئ او را به شي براوزر ته او تاسو ریفریش کړئ وګورئ د خط د پاسه یو دانه خط راغللو ښه اوس مې بله خبره مخکې ته کوله وبښئ زه غواړم چې د دې ټایټل مابین باندې نه کني چې وایو ډیلیټ شوی یو خبر راغلی چې دا ختم شو پرایس وغیرہ مې چې ویلیو نو لکه ډیلیشن چې موږ ورکول ډیل په ټیک په واسطه باندې هم دا شان دي ټیکس ډیکوریشن په واسطه باندې تاسو دا لاین تھرو کیا څه شی ویلیو ورته ورکړئ لاین تھرو ویلیو ورته ورکو دا سیف کو او بیا راځو دا ریفریش کو وګوره کوم لیکل چې ول دیغه د فاصله څه شی راغلل داغه د پاسه یو دانه خط راغلو همدا شانتي ګلاندې کوم لیکل د تاسو غواړئ نو دا هم لاین تھرو کیا کول شي دا هم لاین تھرو کای سیف براوزر ته ګورئ اوس د خط له پاسه بل خط راغلو نو دا کیسه زموږ سره وشوه بل تاسو به خیال کړئ وي موږ څه کوو دلته کې زه انکر ټیګ اخلم اوس ورته ګورئ د دې نه لاندې زه بي آر ټیګ ولګوم لکه به راشم زه به یو انکر ټیګ واخلم انکر ټیګ نه مطلب دا زموږ مینیوګانې اخلو هغه په انکر ټیګ کې اخلو موږ چې د یو لینک ورکو پر مثال ایچ ریپ په ورته واخلم تاسو خیال کړئ موږ د ځکه وسور کول https://www.google.com او دلته کې مو ورته ویل چې click to open Google صحیح دلته به زه راشم دا به سیف کم او دلته راځو دې ته اوس تاسو وګورئ زما سره دې ځای کې یو لینک راغللو لاندې ونه خط ده موږ چې کله دا کلیک کوو دا چېرته ځي زموږ سره ګوګل اوپن کېږي په همدې ټیف وینډوز کې که بله وینډوز کې موږ اوپن کوو نو بیا ټارګېټ ورته څنګه اخلو بلینک اخلو چې بلې وینډوز ته لاړ شي خیر هغه وروسته کې سیري دا شانتې موږ څه کوو یو بل هغه اخلو بي آر ټیګ خو دا په کوم ټیګ ځای کې کارول کېږي په دې خاطر چې تاسو ټیکس ډیکوریشن کې باندې ملک سر خلاص کړم دلته کې اوس راځو موږ یو بل ټیګ اخلم دې ځای کې زه ورته وایم چې دا هوم مینیو ده که نه هوم ده او دلته کې زه ورته وایم چې دا ایچ ریپ کې موږ ورته پر مثال لینک ورکوو چې هر یو شی موږ د هوم سره لینک کوو همدا شانتې راځو د دې ډوپلیکیټ اخلم فرض کړه دلته کې زه ورته وایم چې دا زما سره څه شی شو دا زما سره اباوټ شو سرویسز وغیرہ شو نه یا مینیو کې چې راځي ټول اباوټ شو دا زما سره سرویسز شو دا شو که نه اوس به زه دا سیف کم او دلته کې به راشو وګورئ دا په بل لاین کې راغلل ټول څنګه شول ټول څنګه راغلي دي ټول یو بل به څنګه سره راغلي که زه وایم چې دا بل لاین ته لاړ شي تاسو سمپل څه وکړئ یو بي آر ټیګ ولګوئ دا لاین دې ته راشي دلته کې مو یو بي آر ټیګ ولګوئ دا لاندې لاین ته راشي دا بیل راشي وګور لاندې راغله دغه شانتې تاسو کولی شئ چې دا لاندې هم راوړئ نو خبر اصل کې موږ څه کوله اوس تاسو کوم یوګان لري لاندې خو دا انډرلاین نه وي که نه دا هېڅ ورسره وي نه ښکاري نه دا موجود وي نو د دې د ورکولو لپاره موږ څه کوو د دې دا ټیکسټ ډیکوریشن دا به زه څه کوم دا به زه نن کوم یعنې هیڅ سټایل مو ورته ورکوه دا کوم انکر ټیګ چې زموږ سره موجود دی فی الحال د دې دپاره چې کوم سټایلینګ موجود دی ورکول شوی هغه باید هیڅ وانه اخلي اوس وګوره دا زه غواړم چې دا بالکل ساده راشي یعنې دا مینیوګان سره دا هیڅ وي نه نو د دې دپاره بیا موږ ټیکسټ ډیکوریشن د دې څه کوو زه به راشم انکر ټیګ واخلو سلیکټر د زموږ سره د الیمنټ لپاره موږ غواړو چې ډیزاین وکړو نو سمپل به تاسو ای خو مو واخیستله دې ته به زه ټیکسټ او ډیکوریشن چې څومره هم ما سره انکر ټیګ دې ځای کې ما اخیستې وي ټولو به چینج کېږي ډیکوریشن او دا به زه ورته نن کم څنګه به کم نن مې کړلو ګوره درې ویډیوګانې ما بره ورته ورکړي دي یو مې چې څه شی ورته ورکړلو یو مې چې ورته انډرلاین ورکړو چې د خط لاندې به خط راتلو یو اور لاین د خط د پاسه یو مې کوم ورکړلو لاین تھرو د خط د پاسه سو صحیح د خط باندې چې ډیلیټ کېږي دغه لاین تھرو شو او زه غواړم چې نن کم یعنې بالکل هر څه ورنه ختم شي بالکل ډیکوریشن واخلي دا بای ډیفالټ خو نه وي ته خو شیزونه کې د نورو کې بیا بای ډیفالټ خو دا نن وي زموږ سره خو دا به زه سیف کم او را به شم روز تاسو ورته ګورئ او ګوره ساده شو هغه کوم لیکل میکل چې ول هغه ورنه ختم شول هیڅ پکې شته نه بس کلیک کول ته به ځي خو ډیکوریشن د دې موږ سره بالکل ختم شو هغه زموږ سره نن شولو دا په طریقې سره دا دې طریقې سره همدا شانتي که غواړم چې د دې کوم لاین تھرو هغه سره ختم شي نو تاسو ته نن کوي دا به تاسو
وګورئ چې هغه کوم خط د دې د پاسه راغلی د خط هغه ختم شولو. نو دا اوس زموږ سره دغه یو بل سیستم. بل زه غواړم چې دغه واپس به زه دا چینج کړم. کوم سټایل چې ما ورته الجیریان ورکړی و دا به زه چینج کړم چاته دا به زه ایریل ته چینج کړم. دا ایریل ته چینج اوس وګورئ زما سره دا لیکل نه دي په ټایټل کې چې دا ګوره ما سره وړوکي حروف دي او دلته کې زما سره وړوکي حروف دي. زه غواړم چې دا ټول غټو ته چینج کړم یعنی دا موږ څه چینج کوو غټو ته چینج کوو. نو د دې لپاره زموږ سره یو بل پراپرټي او ویلیو موږ وایو بل پراپرټي زموږ سره د ټیکست لپاره هغه زموږ سره چې دا هغه ټیکست ترانسفورم ده چې دا زموږ سره ټیکست ترانسفورم ټیکست او بیا کولن ترانسفورم دا مې واخیستلو. په ټیکست ترانسفورم کې زموږ سره یو څو ویډیوګانې دي اسانه دي دا به تاسو یادوي. اوله ویډیو زموږ سره چې دا هغه زموږ سره افر کیس زه وایم چې دا څومره لیکل اوس ما کړي وي دا افر کیس د چینج شي. اوس دا ویب سایټ جوړ کړلو دا رقم ته لیکل دی دا دومره ډېر دي دا پرته چینج کوم دا به لیکم دوباره دا به لیکم نه سہولت اوس موږ دا راکوي ویب سایټ والا خو خيار دي موږ ته دا ویل دي چې تاسو د کار کوئ صرف ټیکست ترانسفورم اخلي او د کې ورته ویډیو هغه ورکوي چې افر کیس کوم کیس افر کیس ورته ورکړه. نو بیا ضرورت نشته چې هر څومره لیکل په هر ځای کې تا اخیستې وي صرف الته کې باغه سلیکټر واخلئ سلیکټر دننه به دغه پراپرټي او دا ویلیو ورته ورکړي چې افر کیس دا سبک او راشه براوزر ته دی وګوره چې څومره لیکل تا کړي دي هغه په اتومات توګه باندې څنګه څه چینج شول هغه افر کیس چینج شول. همدارنګه دا ته یو هیډینګ اخیستی وي یو هیډینګ نه اخیستی وي او زر هیډینګ دی اخیستی 400 دی اخیستی وي زه غواړم چې دا څنګه شي دا ټول په غټو حروفو کې راشي یعنی غټ لیکل شي کیپیټل شي ټول چې ته ټول capital letters کې راوستل غواړي نو ټیکست ترانسفورم ورته څنګه کا ټیکست ترانسفورم به تاسو ورته افر کیس کوي دا افر کیس به سیف کو راوستل دا اوس تاسو ګورئ زموږ سره چې کوم ټایټل دا مکمل په غټو حروفو کې راغلی مکمل غټو حروفو کې. اوس دا حروف زه غواړم چې واړه راشي غټو کې زما نه دي پکار وړو کې حروف پکار بس ټایټل هغه غټو کې نور خلک ټول وړو کې لیکي چې دا موږ وړو کې لیکو نو لوور کیس کوم کیس لوور کیس سیب راشه دلته کې دا شو زموږ سره لوور کیس دا ټول حروف چې څومره ول ټول سره لوور کې شو. اوس هم چې د هر ورډ اول لیټر د زما سره غټ وي او نور دی واړه وي نو دې ته په موږ څه وایو دې ته موږ بیا کیپیټلایز وایو څه ورته وایو کیپیټلایز ورته وایو چې راته کیپیټلایز کا مطلب دا چې اول حروف غټ راوړه او نورې وړو کې راوړه دا موږ کیپیټلایز کوو دا سیو کوم دلته کې راځم. اوس وګوره د هر ورډ اول لیټر زموږ سره غټ شو او نور حروف زموږ سره وړو کې راغلل نور حروف زموږ سره وړو کې راغلل. بل به زه راشم یو بل خبره زموږ سره ټیکست انډنټ ده ټیکست انډنټ دا به زه واخلم پر مثال زه ورته 10 پکسله کوم او دا به زه سیف کوم را بشم دلته کې وګورئ دلته کې چې څومره پاراګراف موږ اخیستی وي انډنټیشن خو تاسو ویلی ده که نه سپیسینګ ورکول ګورئ یو پاراګراف نه اپیشل چې هر څه تاسو خبروي او کوم معلومات وغیرہ خبروي ګوره د رولز دا شاید چې اول کې تاسو کوم پاراګراف سٹارټ کوي هغه کې بل سپیسینګ ورته ورکوي او دا وګوره د هر پاراګراف چې زموږ سره هغه د ځکه 10 پکسله انډنټیشن واغستلو کدا تو ورته زیاتوي کولای شي چې دا ورته زیات هم کې او غواړي چې کموي کولای شي چې ورته کم یې هم کې په دې طریقې سره تاسو ټیکست انډنټیشن هم واخیستلای شي. دا واړه شیزونه دي دا به تاسو داسې کوئ چې ځان سره به حفظ کوئ دا ټول باید تاسو حفظ وي. اسایمنټ ته به در کوم چې کوشش کوم دا ټول شیزونه به کې راغلي وي تاسو به هغه هم کوئ او دا به در سره یاد ساتئ. نو دا شو زموږ سره ټیکست انډنټیشن دینه پس موږ وایو لیټر سپیسینګ به وایو صحیح ده. لیټر سپیسینګ مطلب دا ده چې دا کوم حروف دي د دې تر مابین یو سپیس راشي موږ غواړو چې سپیس ورکو وغیرہ دي ځینو کې یو بل د لیټرز حروف تر منځ نه یو دانه سپیس ووسی نو دې لپاره موږ بیا لیټر سپیسینګ وایو لیټر سپیسینګ وزو ته څومره کم دا به زو ورته 15 پکسل کم فرست ټایم د فار تاسو ورته ګورئ حروف تر منځ چې کوم فاصله ده وګورئ دا د دې حروف تر منځ فاصله خدا ډیره زیاته شوله دا موږ 15 کو او سر وګورئ د حروف تر منځ چې کوم فاصله هغه زموږ سره څومره شوله 15 پکسل راغله. همدا شانتي که زه چېرته وغواړم چې دا 15 پکسل نه اوس وغواړم کموي زیاتوي هغه تا باندې ډیفاین کوي چې هر څومره ورته وغواړئ هغه ورته اخیستلی شي.
وګورئ ورته څومره ښایسته او مزیدار راغله ډیزاین کې. نو دا ستا دپاره یو دانه سټایل ده. اوس به یو کس چې دغه د دې لیټر ترمنځ هم راوځي، د هر حروف ترمنځ فاصله، زه غواړم چې د دې ورډز ترمنځ هم فاصله راشي. نو د ورډز ترمنځ هم که تاسو فاصله غواړئ راوستلی شئ، فرض کړه دې ځای کې د دې ورډز ترمنځ راولم، دې ورډز ترمنځ راولم، خیر دا به درته بله بره کې هم واخلم لاندې. نو دلته کې به راشو ورډ سپیسینګ به تاسو ولیکئ، ورډ سپیسینګ ښه ښایسته خپله به یې لیکئ ښه هر څه. دلته کې به زه ورته وایم چې دا راته څومره واخله ورډ سپیسینګ راته 10 پکسله واخله. سیب راشه. وګوره د دې هر یو ورډ تر مابین یو دانه فاصله رامنځته شوه، هر ورډ ترمنځ فاصله رامنځته شوله. همداشانتې اوس تاسو ته ګورئ لاندې موږ داسې کار وکړو چې اوس به دې ته هم واخلو دې پاراګراف ته، ورته وایم چې ورډ سپیسینګ. د دې ورډ سپیسینګ به زه څومره کم؟ دا به زه 20 پکسل کم. که 10 پکسله سي بیخي به زیات شي، خو زه خیر توکل په خدای څه کېږي چې تاسو واضحه پوه شئ. وګورئ د دې هر ورډ ترمنځ 10 پکسله فاصله رامنځته شوله، د دې هر ورډ ترمنځ 10 پکسله فاصله رامنځته شوله د دې ورډ تر مابین. او هغه خو د لیټر مابین چې موږ کوم ورکړي دا هر حرف تر مابین هغه بیلو، او د لیټر ترمنځ دا بیله شوله. تاسو یې کموئ زیاتوئ نو کوشش وکړئ چې خپله باندې ورته بیا کم او زیات کړئ. اشانتې به دې ته هم ورکړو، ګورئ لیټر ترمنځ هم او د دې تر مابین هم یو قسم د فاصله رامنځته شوه. نو دا به زموږ سره مهمه خبر. یو بل خبره به ورته وکړم د فونټ سټایل. فونټ سټایل مطلب دا د فونټ ډیزاین. د دې لپاره عادي ډیزاین نه ول موږ په HTML کې ویلو، بیا هم درته وایم فونټ سټایل. فونټ سټایل کې دوه خبرې دي، دوه خبرې درته کوم چې فرض مثال زه غواړم ایټالیک راشي، دا لیکل څنګه دي لږ کاږه راشي، دا سیف کا سیف مې کړلو. دلته راشم براوزر ته، وګورئ دا لیکل زموږ سره څنګه شول، ایټالیک شول، کاږه راغله لږ غونډې په یو سایډ باندې راغلل، خیال هم ده ورته لږ لیکل وړو کې راغلل. که زه غواړم چې بولډ راشي نو بس څه وکړه داسې کې ورته ویلي یو بولډ ورکړه. سیب مې نه ده. خیر د بورډ لپاره به داسې کار وکړو چې زه به درته دا به زه ایټالیک هم دې لپاره موږ فونټ ویټ واخلو. څه به واخلو؟ فونټ ویټ به ورته واخلو. فونټ ویټ به زه بولډ واخلم. وګورئ زموږ سره لیکل څنګه راغلل، بولډ راغلل. وګوره لیکل څنګه شول، بولډ شول. که زه غواړم چې خپله خوښه باندې ورته هم سایز ورکړم، تاسو کولی شئ چې خپله خوښه باندې هم د بولډ وایل لپاره یو سایز ورته ورکړئ. دا دومره شو. که زه غواړم چې دا تیاکو let's save. نو دغه و د فونټ ویټ. فونټ ویټ بس عادي تاسو لیکئ چې بولډ کولی شئ چې دا ورته څنګه واخلئ، دا ورته تاسو بولډ واخلئ. ها صحیح. نو دا فونټ ویټ زموږ سره دا ټول شیزونه باندې به کار وکړئ. د هر یو شی ډېر زیات امپورټنټ ده، مهم ده. دې نه زموږ خلاصون نشته، دا موږ روزانه وایو، ځکه مې درته اول ورځ نه همدا شیزونه ختم کړل چې بار بار به بیا تاسو دا په خپله باندې کاروئ. که ما ډیزاین درکولو یا وغیره کوم پروجیکټ وغیره کې راتللو نو تاسو بیا د شیزونو ته خیال وي چې کلر به څنګه ورکوئ، فونټ فیملي به څنګه ورکوئ، ډیکوریشن به څنګه وي، ټرانسفارم غټ وړوکي تاسو لیکلی نه شئ، یو ځینې طرح کاپي کوئ پر مثال ورډ نه، هغه ته خو بیا نه شئ کولی چې ته ټول دوباره ولیکئ. نو په دې طریقې سره تاسو دا کولی شئ چې ځینې مهمې او شیزونه ول دا به ځان سره ټول مکمل حفظ کوئ، یو دانه به ځان سره یادوئ. نو زه دې په اړه باندې درته وړوکی شانتې اسایمنټ اپلوډ کوم، کوشش به وکړئ چې هغه هم زر ته زره ترسره کړئ او هغه هم وکړئ. نو دا نن ورځې درس زموږ سره انشاءالله راتلونکي درس کې بیا په سلیکټرز او وغیره درسونو باندې کار کوو.